السلام علیکم ګرانو کتونکو چاپرشاه درویش یم نن راغلی یم پښتون ګړۍ ته دلته کې شهنشاه باچا کوم چې د خپل وخت یو ښه سندرغاړو اوزینات خواني چالو کړې ده او ماشاءالله ډېر زیات خلک د پخوا نه به یې خوښول اوس یې هم خوښوي نو نن راغلی یم د هغوی هوټل ته د هوټل افتتاح شوي وه 13 ورځ او دلته کې د میان هوټل چالو کړی دی نو تاسو ته به ښایو ورځو به ګورو باچاجي سره به ملاقات هم کوو او هوټل چې کوم پوزیشن دی دا هم درته ښایو څه ناڅه السلام علیکم ستا جي څنګه یې ښه خیر دی شکر دی کار ښه روان دی باچاجي خو ماشاءالله سټارټ وایسټو او ډېرو خلک چې دي د دې مینهوال دي راځي به انشاءالله او اوس هم ډېر ګاډي ولاړ دي بار او دننه هم ګاډي ولاړ دي خلک راځي که نه نو ماشاءالله نوی کاروبار دی الله دې ورته کامیاب کړي حلال رزق چې دا این عبادت دی او دا ملګري لګیا دي میان داسې مخکې به ورځو او چې کوم شهنشاه باچا اوس دی محمد هغوی سره ملاقات کوو دغلته کې او دا هم د نور والا ملګري دي څنګه یې ښه دغه پخواني چې کوم د چوپال هغه یادګار وغیره تازه کړی دی او ښکلی چوپال دی نو ډېره مزه کوي د کلي هغه ماحول دی ښکلی او دلته کې دا دی باچاجي ناست دی ملګري ورسره ناست دي خبرې اترې کوي نو هغوی سره به ګپ لګوو السلام علیکم وعلیکم السلام ستا جي څنګه یې ښه یې ژوند ښه روان دی مبارکي در کوم ماشاءالله کار سټارټ تاسو وایسټو افتتاح مو که 13 ورځ نو الله دې کامیاب کړي صحیح دغه قاری صاحب دی السلام علیکم وعلیکم څنګه حال دی قاری صاحب څنګه یې ښه ټاک تاسو ښه دي شکر دی وخت سات ښه روان دی الحمدلله الله احسان دی ښه باچاجي بله راځئ لکه الحمدلله به زموږ خو د ډېر وخت ملګری دی ښه او یو ځای الحمدلله تبلیغ کې موږ راځو ښه نو بس اوس دا یو د غریبۍ هوټل یې کولو کړی دی صحیح دا پبو پیشونګړو بایپاس باندې ښه پښتون ګړی چې ورته وي بایپاس باندې دا هوټل دی صحیح امیر صاحب تاسو خو دوی سره ډېر وخت تېر کړی دی اوس خو ګرځئ ورسره دا راته ووایه دوی خو ډېر وخت ځان سیټه کړی و که نه څنګه رامخې ته شو تاسو مشوره ورکړه چې آیا داسې یو هوټل روان کړي نو بس هغه خو هسې هغه کور کې ناست یم چې کوم دی نو هغه هم سړی پریشانه دي که نه بلکل نو ټیکهداري به یې کول اوس هغه هم نشي کولی بس د عمر تقاضا هم شي نو هسې کور کې ناست یم ښه نه وه نو بیا مشوره هم ده وکړم ووایي زه دلته د غریبۍ د هوټل خپل ځان له شروع کړو مشغوله دی بل میلمانه هم ځي راځي صحیح نو هغې دپاره هم دا سهولت شو چې څومره میلماني نو دلته راځي نو زه هغوی ته به هم سهولت یو ده ته به هم څه پریشاني په اسانه به ملاقات هم کېږي الحمدلله ګینې هم دلته یو جنرل سټور هم شته دی دوی پرې ناست یې هلته نو دغه هوټل یې بس یو ګپ شپ دپاره هم کولو کړی دی میلمنول هم کولو کړی چې زه خلک به راځي انشاءالله او نه دا چې دا ګټې دپاره چېرې به دلته دی مونږ بلډینګونه جوړ کړو خو دا وایي چې زه به دې نه پس بلډینګونو مهرونه جوړ کړم خو زه بس خپل د مشغولتیا هم ده وخت به هم پاس کېږي او ځکه چې ټیکهدارۍ نه مثبتې د هغه هم نشي کولی او خلکو به د ستربندۍ نه بوت ملا وړو هلته که نه اوس هغه تګ راتګ هم نه کېږي بس دی وي چې په یو ځای باندې زه ناست یم استاد جي دغه لوکیشن ورته بیا وایي که څوک راتلل غواړي لوکیشن دا پبو بازار نه چې لږ مخکې راشي که نه نو دا پښتون ګړی راځي پښتون ګړی کلي ته چې راننو دا د پښتون ګړی بایپاس دی بس روډ د پاسه داسې دی
صحیح ډېر آسان لوکیشن دی دی په یو کیسټ کې دا ویلي صحیح سو پیغام لرئ کتونکو ته نو بس کتونکو ته دا عمده پیغام دی کتونکو ته چې بس الله پاک هم دنیا او آخرت ښایسته کا آمین او خپل الله راضي کولو لپاره کوشش کوي صحیح. دا د بادشاهجي د دومره عروج په وخت کې چې کم دی دا فیل پرېښو بالکل. لکونو روپۍ به یې وروړلې هغې هر څه دی چې کم دی خیر آباد وکړو صحیح او خپل خبره. ځان یې الله ته حواله کړو دغه ملنګۍ ژوند یې اختیار کړو صحیح. بس دغه مونځ او داسې دی دغه تبلیغ کار دی او دغه د حلالو د غریبۍ هوټلې شروع کړو صحیح. نو دوی خپل الله سره تعلق جوړ کړو خپل الله راضي کړو زمونږ به صحیح. انشاءالله دنیا هم الله ښایسته کوي آخرت به هم الله ښایسته ها بالکل ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو تاسو واورېدو څنګه چې د کاري صاحب وویل چې یاره د آخرت غم پکار دی که تاسو وګورئ نو بادشاهجي خپل یو نوم لرلو خپل یو پہچان لرلو خو د پیسو لالچ هر یو شی یې پرېښودو او دغه د سادګۍ ژوند یې اختیار کړو او دلته کې دغه جونګړه روانه که نو چې څوک هم راتلل غواړي کوشش وکړي یو ځل راچکر شي د دې دغه جونګړې ته او تاسو ته به انشاءالله چې دلته کې ښه قدر عزت درکوي ستاسو به ښه میلمستیا کیږي او انشاءالله چې تاسو به یو ځل راشئ نو خوشحال به ځئ دغه پبونه لغونتې رامخکې دا هوټل دی باچاجي او خامخا راشئ کوشش وکړئ چې دا باچاجي دا کاروبار په مخ کې بوتلو کې تاسو خپله مرسته وکړئ د حلال رزق یو وسیله ده نو موږ هم دعا کوو چې الله پاک کامیاب کړي او تاسو هم دغه کوشش وکړئ چې په دغه وی آی پي هوټلو باندې چکر لګوئ او خپلې پیسې ضایع کوئ ټول چې دی نو داسې خوراکونه در باندې خورئ چې هغه ټول د 500 سیزني او ناجیزه ګټه درنه کوي د ناستې پیسې درنه اخلي نو کوشش وکړئ چې داسې سپید پوشه خلک تاسو سپورټ کې کوم چې د پیسو شوقي نه وي او کوم چې بس د حلال رزق شوقي وي نو دا ویډیو مخکې شیر کې چې چېرته هم یې ښاد او آباد بریالي اوسئ الله خوامان